یو ځوان په یوه لاره په سایکل سپور تېرېده. د لارې تر څنګ یوه زړه ښځه روانه وه. هغې په سایکل ووهله. د دې پر ځای چې بښنه ترې وغواړي، مرسته ورسره وکاندي، مسخره یې کړه، پسې ویې خندل او ریشخند یې کړه. ایسته ترې روان شه. زړې ښځې له شا پسې غږ کړل: ځوانه راوګرځه، څه شی د شکه وغورځېدل. ځوان هم د سایکل ښکرونه راتاو کړل او په منډه منډه راغی. په خپل غورځېدلي شي پسې ګرځېدل پیل کړل. زړې ښځې ورته وویل: ځوانه، له تا شکه مردانګي، غیرت او سړیتوب وغورځېد چې کله به یې هم پیدا نه کړې. موږ او تاسې باید په ژوند کې ځینې شیان ولرو چې کله یې هم باید ونه غورځوو، چې یو له هغو سړیتوب، مرسته او ښېګړه ده. ښېګړه د ژوند تر ټولو مهمه برخه ده. ښېګړه د انسان د راښکون وړتیا ډېروي. د هر چا د هرکلي وړ کېږي. راځئ ښېګړه موډ کړو، سړیتوب موډ کړو، ادب موډ کړو. دا هغه موډونه دي چې کله هم له موډه نه لوېږي، تل د هرکلي او د زښته ډېر راښکون وړ وي. د همداسې کېدو په هیله.